شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو ته سلام. ملګرو، په پښتونخوا وطن کې د جنګونو پر خلاف د سولې دپاره چې دغه خلک دا ولسونه سوله ییز ژوند ولري، خو بیا هم له بده مرغه په د اوس وختونو کې چې کوم جنګ شروع و هغه لیر نور هم تیز شو. موږ یو اړخ ته دا هڅې کوو چې زموږ له خاورې نه د جنګ لرې شي، په بل اړخ ته دا ته نور هم مضبوطوالی ورکېږي. هره ورځ کله په کوټه پېښور کې دماکې کېږي، په نارت وزیرستان کې هره ورځ ټارګېټ کیلینګ وي، د ساوت وزیرستان باجوړ او مومندو هم دغه حالات دي. په اورکزیو کې هم ترنه روانه ده. داسې په نورو علاقو کې د آی ډي پیز مسلې هم دي. په چې کوم ډیورنډ لاین باندې ګیټونه دي هغه باندې هم تنګول لا تر اوسه پورې جاري دي. نو د دغې ټولې د بدامنۍ خلاف او د سولې دپاره به په 15 نومبر 2020 ته په میرانشاه کې یوه لویه جلسه وي او دا جلسه به د پښتون ژغورنې غورځنګ د سایې لاندې د جنډې لاندې کیږي. په دې کې موږ ټولو پښتنو ته دعوت ورکوو. دا زموږ د ټولو مسله ده چې څومره هم پارټۍ دي، د څومره پارټۍ عهدهداران دي، مشران دي، ورکران دي، هغو ټولو ته دعوت دی، ځکه چې دا زموږ د ټولو مسله ده. بدامني یوازې یو قسم خلکو ته نه، زموږ د خاورې هر وګړي ته ده. دا جلسه به په لر او بر وطن کې د سولې غوښتنه کوي. دا جلسه به دلته روان ټارګېټ کیلینګ خلاف د حکومت نه د اقداماتو اپیل کوي. دا به د دغې خلاف اواز کوي. دا جلسه به په د روانه بدامني باندې خبره کوي چې دا دې نه وي. دا جلسه به د جنګونو مخالفت کوي. دا جلسه به چې اوس په د نږدې وخت کې د عیدالرحمن تره شهید شوی دی او هغه ته چې کوم جنازه ته خلک را روان وو، د دغې دپاره انصاف غواړي. دا جلسه به د حنیف پښتون راخلاصول غواړي د جیل نه. دا جلسه به د مولانا اعجاز راخلاصول غواړي. دا جلسه به نور چې څومره د پی ټي ایم شهیدان شوي دي، د خړ کمر شهیدان دي، عارف دی، سردار عارف دی، ارمان لونی دی، د واڼه شهیدان دي، د دې دپاره انصاف غواړي. دا جلسه به چې څومره هم دلته بدامنۍ دي د دغې پر خلاف غږ پورته کوي. دا د سولې جلسه ده، دا د سوله ییزو خلکو جلسه ده، دا د سولې د سوله غوښتونکو خلکو له اړخه جلسه ده. نو دا به بیخي سوله ییزه وي او ټولو پښتنو ته په دې کې د ګډون د شرکت د خپلې خاورې په خاطر د شرکت بلنه ورکېږي. او بل دا چې پرون په کراچۍ کې کومه پېښه شوې ده چې په هغه کې یو خو 2-3 ورځې اول یو ځوان چې هغه په پولیس مقابله کې دوی وویل چې ووژل شو، د هغې تحقیقات ته وشي. یو پرون په کراچۍ کې په سبزي منډي کې د ریاستي ادارو لخوا چې کوم جبر شوی دی په عامو پښتنو چې هغه غریب خلک وو، ریړۍ یې وه، یو شی بل شی، هغې سره کوم ظلم مکه دوی او په هغې هم بې قانونه غیر آئیني په هغه کې 3 کسان زخمیان شول. دلاور اقبال سیف الله د دغې خبرې مونږ کلکه غندنه هم کوو او موږ سیند حکومت ته وایو چې دوی د دغې تحقیقات وکړي، لکه څنګه چې په نورو خبرو کې تحقیقات کیږي، لکه د آی جي په مسله کې چې تحقیقات کیږي، داسې دغه هم انسانان دي، دا هم د ژوند عزت او تقدس لري. باید د دوی په حواله سره هم انصاف وشي. خدای مو خوشحال لره، خدای مو آباد لره. پی ټي ایم زنده باد.